د صدام محاکمه. په هغه ورځ چې په لومړي ځل صدام محاکمې ته راوست، ده او ملګرو یې په ډېر شهامت او مېړانې سره خبرې وکړې او د محکمې امر یې تر پوښتنې لاندې راوست. صدام وویل دا نه محکمه ده او نه هم زه مجرم یم، بلکې دا محکمه د بوش په فرمایش جوړه شوې ده او هیڅکله به یې هم پرېکړې ونه مني. ده ویل چې د ده په محکمې سره بوش غواړي د امریکا په ټاکنو کې ځان بریالی کړي. ده وویل په ده لګول شوي ټول تورونه غلط دي او د دې هر څه مجرم یوازې بوش دی. قاضي له صدام څخه پوښتنه وکړه چې خپل ځان معرفي کړي. صدام داسې ځان ور وپېژانده: زه صدام حسین د عراق ولسمشر یم او یرغلګر نشي کولی چې له دې حقیقت څخه سترګې پټې کړي. هغه ته د محکمې په پای کې یوه پاڼه ورکړل شوه چې په هغه کې دی د عراق ولسمشر نه و یاد شوی. نو صدام پاڼه لاسلیک نه کړه او بیرته یې ور وغورځوله. ویل کېږي چې د امریکا د هغه وخت دفاع وزیر ډونالډ رامسفیلډ په 1404 هجري کې د صدام سره په زندان کې وکتل او هغه ته یې وویل چې موږ به تا آزاد کړو، خو ته د ملګرو ته ووایه چې له مقاومت لاس واخلي. صدام د هغه په خبرې پورې وخندل او ورته یې وویل چې هیڅکله به د عراق له خلکو سره خیانت ونه کړي او هیڅکله به درواغ ونه وایي. هغه مهال چې قاضي صدام حسین ته د مرګ سزا اوروله، صدام حسین چې قرآن شریف یې په لاس کې و په محکمه کې راپورته شو او د الله اکبر په ویلو سره یې دا پریکړه وغندله: د صدام حسین اعدامېدل. صدام ته چې محکمې له وړاندې د اعدام سزا ورولې وه، هېچا هم داسې فکر نه کاوه چې امریکا به دی په داسې یوه مبارکه او د خوشحالیو ډکه ورځ چې د مسلمانانو اختر وي اعدام کړي. د 2006 میلادي کال د ډسمبر په 3 نیټه چې د مسلمانانو د لوی اختر لومړۍ ورځ وه او مسلمانانو د قربانۍ لپاره تیاری نیوه، د همدې ورځ د سهار په 3 بجو صدام حسین په دار وځړول شو. د صدام حسین تر اعدام څو ورځې وروسته داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې څو تنو جلادانو چې مخونه یې پټ وه صدام د دار ځای ته روان کړی و. صدام په دغه مهال ډېر آرام ښکارېده او هېڅ راز مقاومت یې ونه کړ او هغه مهال چې جلاد یې په غاړه کې د غرغړې پړی ور اچوه، هغه په ځیر ځیر کتل او خوږه مسکا یې کوله. همداراز یې هغه توره کڅوړه هم پرې نښوده چې جلاد یې پر مخ ور واغوندي او صدام حسین کلمه طیبه لا پای ته نه ورسولې چې جلاد پرې پړی راکش کړ او د اسلام یو زړور سپاهي شهید کړ. انا لله و انا الیه راجعون. د صدام حسین جسد په خپل پلرني کلي تکرید کې د خپلو 2 زامنو د قبرونو ترڅنګ چې هغوی هم د امریکایي یرغلګرو پر وړاندې جګړه کې شهیدان شوي